حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې غوا یا غوی د قربانی دوو کسو نه طرف نه قربانی کیدی شي او وخت چې هم هغه باندې هم دوو کسانو قربانی کیدی شي. دې حدیث روایت صحیح مسلم او دارنګ ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو څنګه تاسو ته معلومه ده دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې څوک قربانی کی و کسان وي او هغه په غوا غوی کې سره شریکېږي نو شریک کېدلی شي او دارنګې اوښ چې دی په هغه کې هم و کسان شریک کېدلی شي. نو کوم کسان چې غواړي چې مشترکه قرباني وکړي نو هغوی و کسان په یو غوا غوی یا میخه کې یا اوښ کې شریکان کېدلی شي. خو شرط دا ده چې د ټولو نیت به د الله رضا وي. که د یو هم پکې نیت خراب و چې نیت یې د غوښې کړی و نو بیا د ټولو قرباني نه صحیح کېږي. د دې ولې نه څوک قرباني کې ځان سره شریکول غواړئ اول نه به د خبره دا وکړئ چې یاره قرباني خو کوو خو نیت به هم د الله رضا وي او نیت دا ونه کړي چې غوښې وخورم یا دا غوښې قسم دله پاتې کېږي خو نیت د الله رضا نیت غوښې خوړل وغیره دا ونه کړي د الله رضا وکړي. نو دې وجې نه اول نه وکسان چې هغه ټول نیت د الله رضا وکړي او خالص د الله رضا وکړي. ځان ته قرباني اخلي یو کس نه هغه دې هم نیت خالص د الله رضا وکړي او نور وخت هر څه دله پاتې کېږي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.